د پاکستان د جوړېدو د 4 کلونو پوره کېدو سره سم اسلام آباد کې د 14 اگست استقبال په آتشبازۍ سره وشو. سږکال د خپلواکۍ د ورځ د لمانځلو په موقع سرخار اسلام آباد کې د تیر کال په پرتله زیاته ګڼه ګوڼه وه او دا ځکه چې د کورونا وبا په بندیزونو کې نرمي راغلې ده. د خپلواکۍ د ورځ په لمانځونکو کې زیاتره شمېر د ځوانانو چې د شپې تر ناوخته یې په روډونو خوشحالیانې وکړې. په دې موقع اسلام آباد کې یو شمېر سرکاري او غیر سرکاري ودانۍ په رنګارنګ رڼاګانو ښایسته کړې شوې وې. وزیر اعظم عمران خان د ازادۍ د ورځ په مناسبت خپل پیغام کې ویلي دي چې د ملک دننه ستونزې او په سیمه کې بدلیدونکي حالات د پاکستان لپاره یو امتحان دی او دا چې پاکستان به د کشمیریانو ملاتړ جاري ساتي. عمران خان دا هم ویلي دي چې د ولس خوشحالي او خیر ښېګړه د حکومت لومړیتوب دی.